نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ناکامورا له ناکامورا سره د یو وژل شوي افغان پلار وایي پر دې خوښ دی چې د ناکامورا پر وژل کېدو په پراخه کچه د ویر مراسم جوړ شول، خو ګیله لري چې هیڅ چا هم له ده سره د ده زوی پر غم راضي ونه کړه. بغلان په بغلان کې د حزب اسلامي پوځي مسؤل وایي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د دوی 7 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. هند د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ راکړه ورکړه تر پخوا ډیره شوې ده. هندي رسنۍ لیکلي چې هره ورځ له 80 تر 100 پورې د پیازو څخه ډکې لارۍ موټر هند ته ځي چې هره لارۍ تر 15 ټنه ده. کمیسیون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. سرور دانش د ګډ حکومت د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منلي چې د دوی حکومت د فساد ضد هڅو کې ناکام او اعلان شوي اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. غزنی د غزنی ولایت سیمه‌ییز چارواکي وایي تېره شپه په یاد ولایت کې د طالبانو کمین کې د اردو 6 سرتیري وژل شوي دي. طالبانو ته یو نږدې سرچینه وایي چې امریکا او طالبانو نمایندګان سولې تړون امضا ته نږدې شوي او شاید جاري اونۍ کې امضا شي چې د یاد تړون په اساس لومړنۍ 48 ساعته اوربند په افغانستان کې برقراره کیږي. کندهار په کندهار کې د 420 بې برخلیکه بندیانو دوسیې څېړل شوي او د پریکړې لپاره استئناف محکمې ته لیږل شوي دي چې په دې لړ کې 44 تنه بندیان خوشي شوي هم دي چې په بېلابېلو جرمونو تورن وو. پکتیا د پکتیا ولایت ګڼو قومي مشرانو، ځوانانو او میرمنو په یو ولسي غونډه کې د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د 7 مادهیزې طرحې ملاتړ وکړ. بلخ او سمنګان د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي، قومي مشران او مدني فعالان وایي چې وسلوال طالبان او دولتي عسکر هر ورځ د مزار د ریسوف لوی لارې له باروړونکو موټرو میلیونونه افغانۍ باج اخلي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي پولیس په تیرو 2 اونیو کې د بېلابېلو جرمونو په تړاو 9 نوي کسان نیولي او دغه راز یې لسګونه میله وسلې، لسګونه کیلوګرامه نشهیي توکي او نور مهمات هم ترلاسه کړي دي. بیا هم ننګرهار د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې یو شمېر میرمنو په دې ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دوی په سمبولیک ډول د امنیت تابوت په اوږو لیږداوه او ویل یې چې دا د ننګرهار د امنیت تابوت دی. د دوی په وینا د ولایت مسؤلین د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. ناکامورا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ډاکټر ناکامورا د ترور پیښې څېړلو په موخه له مرکزه تخنیکي ټیم ورغلی او دغه راز په یاد قضیه کې د لاس لرلو په تور 2 کسان نیول شوي دي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشر تادامیچی یاماماتو ویلي افغان حکومت لا هم د فساد په لویو قضیو او جرمونو کې ښکېل کسان نه دي نیولي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه له تازه مهمو او لنډو خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.